قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګورئ چې امید آباد ساحې ته راغلو. دلته یو داسې کورنۍ ته راغلي یو چې دوی هم د ژوند ستونزو سره مخامخ دي. راځئ چې دغه کورنۍ سره هم د نږدې نه وګورو. هیله ده چې موږ سره پاتې شي او زموږ ملتیا وکړي. قدرمنو لیدونکو تاسې ګورئ چې امید آباد ساحې ته راغلي وو. دلته امید آباد کې داسې یو کورنۍ اوسېږي چې د ژوند پړاوونو سره لاس او ګریوان دي. راځئ چې دغه د لامیه افغان بنسټ مخکې څو کورنیو سره چې لامیه افغان بنسټ مرستې ترسره کړې، دغه کورنۍ سره هم د لامیه افغان بنسټ لخوا لکه تیره خپرونه کې ما هم یادونه وکړه چې یوه بوجۍ اوړه چې 50 کیلو دی، یوه توړه وریجې چې 25 کیلو دی، غوړي 10 لیټره، لوبیا 1 من او دال 1 من، بوره 1 من او چای 1 کیلو، د کالو مینځلو پوډر هم پکې شته دی، د اور قوطۍ یعنې ماچس هم پکې شته، خمیر مایه پکې دی. 3 کارتنه هغه د خوارځواکۍ ماشومانو لپاره مواد دي چې په سوی تغذیه باندې اخته وي، لکه هغه ماشومان چې عمر زیات وي خو بدن یې وده نه کوي، د هغې لپاره 3 کارتنه د خوارځواکۍ وریجې دي چې کولی شي دغه مورکۍ هغه خپل ماشومانو ته هم ورکړي. همدارنګه دغه غټانې هم ترېنه استفاده کولی شي، د لوی او واړو لپاره ګټور دي. مورجانې دغه لامیه افغان بنسټ چې نن تاسو سره دغه کوم خوراکي توکي مرسته وکړه چې موږ مخکې یادونه وکړه، دې ته څه ویل غواړئ، دې نه څه غوښتنه لرئ؟ الله دې د عزت وکړي، خدای پاک دې ته ډېره تېره ورکړي، خدای پاک دې نور هم دغه حساب داسې ځوانان را پیدا کړي دې ملک چې داسې غریبانو سره مرستې وکړي او دوی ته د خدای پاک دغه ژوند او زندګي د دوی ښایسته کړي. ډېره ډېره مننه ده، دوی موږ ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې موږ ته داسې شیزونه راوړل. تاسو نه هم مننه مورکۍ. دغلته یو 2 خویندې هم ولاړې دي. راځئ چې 2-3 خبرې د دې سره هم وکړو چې دې څه ویل غواړي او څه غوښتنه لري. خورجانې که تاسې هم لږ راته څه ووایئ چې دغه لامیه افغان بنسټ څخه څه غوښتنه لري، څه ویل ورته دوی نه مننه کوو چې د ښځو پر وړاندې له نیکې روي او ښه چال چلند څخه کار واخلئ. د نرګس راډیو پیغام.